افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر د سولې په وړاندې د اشرف غني خیانت افشا کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسون ډیره موده وروسته د افغانستان په هکله تازه څرګندونې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا وروستی معتبر سیاسي استازی و. نوموړي د افغانستان د نن ورځې په هکله ویلي دي چې د افغانستان د ننني حالت او نننۍ ورځې مسؤل د افغانستان پخواني چارواکي او په خاص ډول د اشرف غني حکومت یاد کړی دی. روس ویلسون ویلي دي چې د افغانستان د نننۍ ورځې مسؤل د افغانستان هغه مشر و چې د سیاسي جوړجاړي مخالفت یې کاوه او په دې لاره کې خنډونه جوړول. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د واک د انتقال سخت مخالفت کاوه او ویل چې تر اخري سلګۍ مقاومت کوي، خو وروسته د افغانستان څخه وتښتېده او ویل چې ژوند یې په خطر کې دی او بې عزته کېده. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.